هغه چې ما لیونۍ خبرې نه کولې هغه شپه ستور او سپوږمۍ خبرې نه کولې هغه چې ما لیونۍ خبرې نه کولې هغه شپه ستور او سپوږمۍ خبرې نه کولې حالات خراب وو زه به تل په نیمو شپو راتلمه راسره ځکه بابې خبرې نه کولې حالات خراب وو زه به تل په نیمو شپو راتلمه راسره ځکه بابې خبرې نه کولې په سر شلېدلې لوپټه په خپو مخلې پیزار دې خوارې ځکه د سیالۍ خبرې نه کولې په سر شلېدلې لوپټه په خپو مخلې پیزار دې خوارې ځکه د سیالۍ خبرې نه کولې زما د عشق د ناکامۍ ثبوت نور څه کیدی شي چې مې ساتلې خارونۍ خبرې نه کولې زما د عشق د ناکامۍ ثبوت نور څه کیدی شي چې مې ساتلې خارونۍ خبرې نه کولې عجیبه خارو په ملا هم چا باور نه کوو ساقي به هم د جام پیالې خبرې نه کولې د وخت هنداره کې بیا هغه رشید نه ښکارېدو چا چې د ستړې زندګۍ خبرې نه کولې ګرانو ملګرو سلامونه ستاسو ملګری نیازه خان یم ادبي خپرونه د وصال مازدیګر دی د وصال مازدیګر د کونړ میدان په دنګو غرونو کې دی دغه چیناران به هم وینې نن د په شکال باران هم د کلي نه چې را روان شوم نو په څه ځای کې باران او په څه ځای کې خوړ راوتی و د تالاش نه راپورې وځمه خوړ راغلی دی بیا انتظار کوم چې دغه خوړ به کله وردیږي چې زه په دغې باندې پورې وځم دومره جدید دور دی او بیا هم خلک په ګنټو ګنټو انتظار کوي خو بیا هم زړه ماتې کېږم نه او دغې ته انتظار کوم او بیا کونړ میدان ته ځان رشید افغان ورور له رارسوم او دلته هغوی ملګري سره بدرګه کېږو او دلته ښکلي ښکلي چیناران دي لاندې خوړ هم به یې ډېر ښکلی ځای دی څوک بشولې کړي څوک خوړ ته دغه بندونه وخي چې د ځمکې ورانې ونه کړي او مونږ دغه یو وړه شانته کې غونډی ده په دغې په سر باندې کېناستو دغه د وصال مازدیګر دغه خپرونه ریکارډ کومه رشید افغان ورور زمونږ ډېر خواږه خواږه شعرونه لیکي د دې قام درد یې نغمه کړی دی سندره کړی دی نو غواړم چې په خپله دې هم خواږه خواږه شعرونه واورم او ریکارډ یې کړم او بیا له تاسو ملګرو سره شریک کړم نو راځئ په شریکه باندې رشید افغان ورور د وصال په مازدیګر کې اورو افغان سلامونه وعلیکم سلام ډېر زیاته مننه نیازک صاحب چې په دې باران کې په دې خراب موسم کې تاسو موږ ته ځان راورسوو ډېر یو جهان مننه ستاسو او هم د دغه غزل په تسلسل کې به د دغه یو دوه شعرونه در سره شریکوم د هغې نه وروسته به بیا مخکې ځمه ارشاد چې داسې وحشتو چې خپل سوري به مرګونه کول داسې وحشتو چې خپل سوري به مرګونه کول دلته چا هم د ورورولۍ خبرې نه کولې داسې وحشتو چې خپل سوري به مرګونه کول دلته چا هم د ورورولۍ خبرې نه کولې او دلته هر قام زما د قام په شر کې خیر لټوو چا د پښتون د سوکالۍ خبرې نه کولې ډېر ښه دی غزل در سره شریکومه ارشاد خاکسار صاحب چې زما د ستړي ژوند د هر ټکي معنی وه پکې بلا خوندونه و د کلي چې هغه وه پکې ډېر ښه دی یار زه چې وړوکی ومه دا کلی څه دا رنګه و زه چې وړوکی ومه دا کلی څه دا رنګه و مینه وفا به وه حجره چینار چینه وه پکې او هغه د باڼ شلېدلی کټ د زوړ ګور توت په خوا کې هغه د باڼ شلېدلی کټ د زوړ ګور توت په خوا کې شور د چنچڼو و غرمه وه دا اوده وه پکې ډېر ښه دی یاره دا بیا ووایه ډېر ښه هغه د باڼ شلېدلی کټ د زوړ ګور توت په خوا کې شور د چنچڼو و غرمه وه دا اوده وه پکې ډېر ښه دی او د یو سړي په تش لیدو به په ما سر ګرځېده د یو سړي په تش لیدو به په ما سر ګرځېده د بنګ د نسل او په خدای کومه نشه وه پکې ډېر ښه دی یاره دا بیا ووایه دا شعر ډېر ښه د یو سړي په تش لیدو به په ما سر ګرځېده د بنګ د نسل او په خدای کومه نشه وه پکې او خوب مې لیده بېګا په غره کې چا شپېلۍ وهله خوب مې لیده بېګا په غره کې چا شپېلۍ وهله د چا بېوسه ده چاودلې زړه قیصه وه پکې او بل شعر دی چې د تلو په وخت کې ویل چې ما به څنګه هېروې د تلو په وخت کې ویل چې ما به څنګه هېروې ساده خبره وه خو لویه فلسفه وه پکې ډېر ښه دی او د هغو کور زمونږ د کوره بس په یو قدم و د هغو کور زمونږ د کوره بس په یو قدم و داسې دیوالو
چې د عمر فاصله وه پکې او رشیده نن مې د یو داسې مخ کتاب ولوستو رشیده نن مې د یو داسې مخ کتاب ولوستو د ښکلا شاته د وخت هره حدیثه وه پکې ډېر ښه ډېر ښه بل هڅه ګرانو خو بل هڅه به ځان خرڅېده ډېرو ضمیر خرڅ که د ډېرو به ارمان خرڅېده او زما د ښار کاروبار دومره ترقي کړې وه زما د ښار کاروبار دومره ترقي کړې وه دلته وفا خرڅېده دلته به جانان خرڅېده زما د ښار کاروبار دومره ترقي کړې وه دلته وفا خرڅېده دلته به جانان خرڅېده او چېرته چې وړه ګرانو ډوډۍ د اغوستو وتې وه چېرته چې وړه ګرانو ډوډۍ د اغوستو وتې وه هلته مې ولیده په 2 روپۍ ایمان خرڅېده ډېر ښه دی دا بیا ووایه دا ډېر ښه شعر دی چېرته چې وړه ګرانو ډوډۍ د اغوستو وتې وه هلته مې ولیده په 2 روپۍ ایمان خرڅېده او حیا غیرت دین او پښتو هډو قیمت نه لرو حیا غیرت دین او پښتو هډو قیمت نه لرو دا څو سیزونه به د سره په تاوان خرڅېده ډېر ښه دی ډېر ښه او د یو غریب د کور تالان له ټول مخلوق راماتو د یو غریب د کور تالان له ټول مخلوق راماتو هغه مړ شوی و کفن له یې سامان خرڅېده واه یار ډېر ښه شعر دی یار افغانه دا شعر بیا ووایه ډېر زبردست د یو غریب د کور تالان له ټول مخلوق راماتو هغه مړ شوی و کفن له یې سامان خرڅېده ډېر ښه دی او دغه سړی چا د ټیپرو په نرخ وانغستو دغه سړی چا د ټیپرو په نرخ وانغستو د وخت بازار کې لیونی رشید افغان خرڅېده ډېر ښه دی یار ډېر ښه شعر دی یار ترته مې کښېنه د مرض په اندازه مې دم کا د بد نظر د مار لړم په اجازه مې دم کا بیا مې د وخت د مغول خیلو سره وجنګوه بیا مې د وخت د مغول خیلو سره وجنګوه د خوشحال خان د تشدد په فلسفه مې دم کا او د مصلحت په دیوالونو کې مې مه بندوه د مصلحت په دیوالونو کې مې مه بندوه وخت باغي مې که په داسې دم درهم مې دم کا او بې ننګه نه شمه د ننګ په وخت کې مې د زار قربانه لرې ساته د ننګ په وخت کې مې د زار قربانه لرې ساته بې ننګه نه شمه ملالې په ټپه مې دم کا ډېر ښه دی دا بیا ووایه ډېر ښه شعر د ننګ په وخت کې مې د زار قربانه لرې ساته بې ننګه نه شمه ملالې په ټپه مې دم کا او وجدانه نن مې د جنون تر حده هم وباسه وجدانه نن مې د جنون تر حده هم وباسه که وس دې رسي په بې کیفه مې خوره مې دم کا ډېر ښه دی او یو ړنګ دیوال یم د هستۍ او د مستۍ ترمنځه یو ړنګ دیوال یم د هستۍ او د مستۍ ترمنځه او درد تعبیر مې که په خپله تماشه مې دم کا ډېر ښه دی او اوس مې قاتل هم منجور شو د ارمان د څلي اوس مې قاتل هم منجور شو د ارمان د څلي بس دی زرغون مې که په داسې سپاره مې دم کا ډېر ښه دی او نور به تر څو د غزل مات زړګی ساتم رشیده نور به تر څو د غزل مات زړګی ساتم رشیده د امن غږ شه د جانان په قافیه مې دم کا ډېر ښه دی ډېر ښه ما روایاتو له د سر تاوان ژوندی ساتلی ما د بابا د بغاوت میدان ژوندی ساتلی دا څو بېنومه کرښې څو د ګلاب وچې پاڼې دا څو بېنومه کرښې څو د ګلاب وچې پاڼې دا مې د فن په تخیل جانان ژوندی ساتلی ډېر ښه دی او زه د بارودو په ډیري باندې لوی شوی یم خو بیا مې هم ګوره په غزل کې ځان ژوندی ساتلی ډېر ښه یار دا بیا ووایه زه د بارودو په ډیري باندې لوی شوی یم خو بیا مې هم ګوره په غزل کې ځان ژوندی ساتلی خپل پیغلتوب تنهایی ته مکمل ډالۍ که د ارمانونو پنډې خاورو ته په زل ډالۍ که او نن مې د زړه په کیفیت یاران ونه رسېدل نن مې د زړه په کیفیت یاران ونه رسېدل نن مې په تلو تلو کې خپل سوري ته غزل ډالۍ که ډېر ښه دی یاره ډېر ښه دی نن مې د زړه په کیفیت یاران ونه رسېدل نن مې په تلو تلو کې خپل سوري ته غزل ډالۍ که او ستا د تقدیر فیصلې هم لاندې په ځمکه وشوې
ستا د تقدیر فیصلې هم لاندې په ځمکه وشوې جرګې د وخت سړو تودو ته ستا وربل ډالۍ که او د سرمایې د جنگ بلا زمونږ نه کوزېده د سرمایې د جنگ بلا زمونږ نه کوزېده یو بلا تم نو دنیا به راته بل ډالۍ که او په ولو ناستې پرشتې هم په ځان نه خبروي په ولو ناستې پرشتې هم په ځان نه خبروي یوې کلیوالې په کتاب کې چاته ګل ډالۍ که ډېر ښه دی او ځینې یارانو د جوورې په خصلت رشیده ما ورته ژوند باخه او ما ته یې اجل ډالۍ که ډېر ښه ستوري جرګه کما سپوږمۍ په بهانه راولم د غزل تورو له خیالونه په نشه راولم او د دسمبر اخیری شپه ستا اخیری خبره د دسمبر اخیری شپه ستا اخیری خبره په رڼا ورځې به راځم په تا به شپه راولم ډېر ښه دی او یو څو نور شعرونه چې ځان ته مې ټوله شپه ازار وکړو او پرېوتمه ځان ته مې ټوله شپه ازار وکړو او پرېوتمه د مرګ مې ښه ډېر انتظار وکړو او پرېوتمه او نن مې د عدم تشدد نه ایسته لاس وینځل نن مې د عدم تشدد نه ایسته لاس وینځل نن مې په سرو مچو ګزار وکړو او پرېوتمه ډېر ښه دی او څوک به زما د چا په زړه باندې زه نه جوړېدم څوک به زما د چا په زړه باندې زه نه جوړېدم په تنهایۍ مې انحصار وکړو او پرېوتمه زه ستا لاره څارم لاره مې څاره دسمبره پرېوتی یم نور د انتظار دسمبره او مدام د ستړي ژوند په جنازه پسې روان یې مدام د ستړي ژوند په جنازه پسې روان یې زما غوندې د وخت په اوږو باره دسمبره او یو وارې مې د درد غوندې په خپل وجود کې ځای که شاه صاحب یو وارې مې د درد غوندې په خپل وجود کې ځای که زرې زرې راغلی یم د کاره دسمبره ډېر ښه دی او ته هم د قافلې په آخري سر کې ولاړې ته هم د قافلې په آخري سر کې ولاړې زه هم تڼۍ تڼۍ شومه په لاره دسمبره ډېر ښه دی ډېر ښه او په ورکو امیدونو کې سا راشي چې ته راشي په ورکو امیدونو کې سا راشي چې ته راشي چې پاڼه را پرېوځي د چیناره دسمبره ډېر ښه دی او کیدای شي چې د کال د اخري شپې له خو راشي کیدای شي چې د کال د اخري شپې له خو راشي لالی به راوتلی وي د ښاره دسمبره ډېر ښه دی او رشیده اوس به کله منطقي انجام ته رسو زما خو ګوتې ووتې د شماره دسمبره درد زمزمه کمه د هرې حادثې باوجود درد زمزمه کمه د هرې حادثې باوجود یو ښکلی وینمه چاپېره د تیارې باوجود او ځان ته سم وخاندم په ځان پورې سم وخاندمه ځان ته سم وخاندم په ځان پورې سم وخاندمه ځان ته راټول شمه د ماتې آینې باوجود ډېر ښه دی ډېر ښه دی او د واورې غر مې په اوږو پروت دی د تندې مرمه د واورې غر مې په اوږو پروت دی د تندې مرمه د ژوند نه لرې یم د دومره فاصلې باوجود او داسې د هیر کړمه بیخي لکه رد شوی کتاب داسې د هیر کړمه بیخي لکه رد شوی کتاب ته رانه هیر نه شوې پنکاره د نشې باوجود ډېر ښه دی ډېر ښه دی ډېر مزېدار داسې د هیر کړمه بیخي لکه رد شوی کتاب ته رانه هیر نه شوې پنکاره د نشې باوجود او د 21مې صدۍ لوبه وه په زور نه کېده د 21مې صدۍ لوبه وه په زور نه کېده موږ ماته وخوړه د تورې او نیزې باوجود ډېر ښه دی دا بیا ووایه دا شعر ډېر ښه د 21مې صدۍ لوبه وه په زور نه کېده موږ ماته وخوړه د تورې او نیزې باوجود او د جوارګر غوندې خپل سوری رانه هم جدا شو د جوارګر غوندې خپل سوری رانه هم جدا شو لاس ستړی نه یمه روان یمه د دې باوجود ډېر ښه دی دا هم بیا ووایه ډېر ښه شعر د جوارګر غوندې خپل سوری رانه هم جدا شو لاس ستړی نه یمه روان یمه د دې باوجود او دنیا زمونږ په ژبه کله پوهېده رشیده دنیا زمونږ په ژبه کله پوهېده رشیده درد مو تصویر نه شو د خپلې تماشې باوجود ډېر ښه دی ډېر ښه دی
مړې سترګې د کاسې لکه د بڼ د اوسۍ سترګې خمارې بې نشې لکه د بڼ د اوسۍ سترګې او زمونږ ترانې لکه د بڼ د هوسۍ سترګې غزل غزل معنی لکه د بڼ د اوسۍ سترګې ډېر ښه دی او پښتونه ستا وجود مې دا ځل بل رنګه تصویر کو پښتونه ستا وجود مې دا ځل بل رنګه تصویر کو په مخ د زمانې لکه د بڼ د اوسۍ سترګې ډېر ښه دی ډېر ښه او بل شعر دی چې څه زړه زمانه ریو څه موسم هم روماني و څه زړه زمانه ریو څه موسم هم روماني و څه سترګې د هغې لکه د بڼ د اوسۍ سترګې ډېر ښه دی ډېر ښه او بیخي لکه د نن اخبار د درد د شوره ډکې بیخي لکه د نن اخبار د درد د شوره ډکې زرې 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 لکه د بڼ د اوسۍ سترګې ډېر ښه دی او ټوټې ټوټې ارمان د پردي کټه پورې یوسي ټوټې ټوټې ارمان د پردي کټه پورې یوسي د خپلې تماشې لکه د بڼ د هوسۍ سترګې ډېر ښه او رشیده د رواج دا بندیزونه مې خوښ نه شو شي ماتې عینې لکه د بڼ د هوسۍ سترګې ډېر ښه دی ډېر ښه ډېره مننه تصویر مې کړه د ګل سره څو زړونه په تصویر کې یو خیال ته غاړې وتي وو خیالونه په تصویر کې او زما په نړیواله نقشه دغه اعتراض و زما په نړیواله نقشه دغه اعتراض و څه غرونه بې ترتیبه و څه سیندونه په تصویر کې او کردار د مصور پکې په دغه ټکي ستایم کردار د مصور پکې په دغه ټکي ستایم د یو سړي را یو کې څو مخونه په تصویر کې زما غوندې شډل په مصنوعي ښکلا مین کې زما غوندې شډل په مصنوعي ښکلا مین کې داغونه وي خو جوړ کې خالونه په تصویر کې ډېر ښه دی ډېر ښه او د نوي کال تحفه غواړي حیران یم چې څه ورکم د نوي کال تحفه غواړي حیران یم چې څه ورکم که ولېږم د ړنګ کور دیوالونه په تصویر کې ډېر ښه دی او د مینې یو وجود مې زړه کې اوسي لوی پنکار دی د مینې یو وجود مې زړه کې اوسي لوی پنکار دی تراشي زما د خوب نه تعبیرونه په تصویر کې ډېر ښه دی او رشیده په دې ښار کې که ښکلا نشته نو خیر دی راوړي مې د کلي څو یادونه په تصویر کې ډېر ښه دی ډېر ښه ډېر مننه رشید افغان وروره چې مونږ له زمونږ د وصال د مازدیګر دغې ملګرو له مو وخت راکړو دومره خواږه شعرونه مو راته وویل ډېره زیاته مننه نیازک صاحب چې په دې خراب موسم کې تاسو دومره ستړې وکړه او میدان ته مانیال ته تاسو زموږ خواله راغلی ستاسو ډېره زیاته مننه ستاسو د غونډې علاقې د طرفه که ستاسو شکریا مونږ ادا کوو دا به ډېره زیاته کومه ډېره مننه ډېره مننه ګرانو ملګرو د وصال په مازدیګر کې مو رشید افغان ورور واورېد د هغه د شعرونو د بم خوندونه اخیستې وي دغه لمر زموږ په مخونو باندې راخور دی او رشید افغان ورور څو وارې دغه وویل چې په خراب موسم کې نو د سحر نه چې زه را روانېدلم یقینا ډېر باران و په لاره په څه ځای کې ولاړ او په څه ځای کې روان خو بیا مې هم ځان رشید افغان ورور له د هغوی ملګرو له راورسو د هغوی د ټولو ملګرو د ناستو ملګرو نړۍ مننه کوم چې دومره ښکلي ځای ته یې راویستو او دغه د وصال دغه د مازدیګر خپرونه مو ریکارډ کړه په تلو کې دغه یو پیغام چې ښې خبرې په کتابونو کې په دیوالونو باندې ډېرې لیکتي هغه یو پوخان وی چې د زرو لفظونو نه یو عملي کردار ډېر زورور وي نو د خلکو له مخې هغه کار وکړي چې د هغوی په زړونو کې لارې وباسي د خپل ځان د خپل چاپېرچل ډېر خیال ساتئ زموږ تل په دعاګانو کې چې چېرته هم یې الله مو ښاد ساته آباد ساته د لوی الله په امان